ملګري راغلي دي دې پروګرام ته چې هغوی ته د سلفیت او د اهل حدیثو دا نوم دا ورته یو بوخ کوي. اهل حدیث څوک دي؟ دا به چې د غټ ښکر به وي چې ته یو بلا به راځي. ډېرو ملګرو زما دا بیانونه اورېدو، بیا په بعض ځایونو کې ورته دا ټکی راغلی دی لکه ما ویلي چې موږ اهل حدیث دا وایو سلفیت دا، هغه حیران شوي هغه اهل حدیث دی او دا دی اهل حدیث وي. موږ خو په زړه کې بل سوچ چې اهل حدیث وګوره څوک لنډ تعارف د اهل حدیثو دا دی چې ځان قرباني د الله په خبره او د پیغمبر په خبره دی تعارف دی، او په هغه طریقه روان دي، په کومه طریقه چې صحابه کرام روان، په کومه طریقه چې تابعین روان، په کومه طریقه چې د دین امامان روانو، دا د اهل حدیثو منهج دی. اهل حدیث نه په امامانو پسې بدې ردې وي، نه په علماو پسې وي، نه په فقهاو پسې، او نه یې فقه رد کړې ده ټوله. دا چې څوک کوم وایي په اهل حدیثو پسې دا خبرې کوي، دا بهتان دی. همدلته یو مولوي صاحب دی، ابلوز مو له یو بیان واورېدو، بیانو مې پرې چې تاسو ترې فایده واخلئ د هغه د قیمتي ملغلرو نه. وی دلته اوس زموږ خوا کې یو وابي او د هغه د جنکو مدرسه وه، نو یو جنۍ یې خوښه شوه. جنۍ یې خوښه شوه نو جنۍ ته یې ویل چې تا سره واده کوم. هغې ورته مور پلار ته ووایه، مور پلار سره ورته خبره وکړه خو هغوی ونه منله. نو بیا حل دا راوایستو، دې جنۍ ته یې ووایي چې ته ماله د خپلې سینې نه پی راکړه، نو زما او ستا به بیا هم لار د کتو خو کولی شي، نو د یو بل دیدن به کوو. لاندې خلک وایي اعوذ بالله داسې وابیان دا سره کافران دي. لکه نو یو خو راپاسې ده ته ووایه چې واده یې نه یې شوي د هغې په سینه کې پی وي، دا تپوس خو ده نه وکړه دی څنګه هغې ته وایي چې ماله پی راکړه. یو کس په دغه ځای کې راپاسه ورته ووایه دروغجنه دا دومره غټې بنډلې چې ته د الله په کور کې چاپ کې چېرته ته د ما ته داسې جنې وښایه چې هغه واده شوي نه وي او د هغې په سینه کې دې پی راشي، او بچی نه وي شوي او په سینه کې دې پی راشي. نو ګوره لکه چې دماغ د انسان بند شي او د تعصبه پټۍ پورې. اوس د دې خبرې به زه سرد به وکړو دې ځای اوس دې دپاره هم بیان وکړو. د دې بعضو دا خبرې دا د کولو لایق نه دي، د کولو لایق نه دي. نو موږ الحمدلله په چا پسې بدې ردې نه وایو، نه د چا نومونه اخلو، نه په چا ردونه کوو. موږ سره دغه ټیم نشته. موږ الحمدلله نه فارغه کېږو د قرآن او د حدیث د درسونو نه، موږ د هغې نه فارغه کېږو. روزانه د قرآن او حدیث درسونه یو الحمدلله. او زموږ ژوند هغه الله د دې قرآن او حدیث سره تړلی دی بحمدالله. خو چې کینو پاسو موږ د قرآن او حدیث سره کینو پاسو. زموږ په مجلسونو کې هم دا ټکی ډېر اوري، قال الله وقال الرسول. زموږ په مجلسونو کې په مخه درود به اوري، صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. زموږ په مجلسونو کې د دغه پیغمبر تذکیرې به اورئ. اهل حدیث هغه خلک دي چې هغوی مسلمانانو ته کافران نه وایي. اهل حدیث تکفیر د مسلمانانو نه کوي. اهل حدیث مسلمانانو ته بې تحقیق بدعتیان نه وایي. اهل حدیث په چا باندې د فسق او فجور فتوی هسې د ځان نه ورکوي. اهل حدیث د مسلمانانو په ملکونو کې یره نه پیدا کوي. اهل حدیث مسلمانان نه یېروي. اهل حدیث مسلمانانو باندې رعب داسې نه راولي چې دوی ویرېږي او د دوی هغه ژوند تنګ شي. اهل حدیث د مسلمانانو د مالونو د وینو د هغوی د عزتونو د هغوی د ایمانونو خیال ساتي. دا اهل حدیث دي. او که چا د دې نه علاوه تعریف وکړو د اهل حدیثو نو دا سړی دروغ وایي. او که چېرته